بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بعد له ډېر وخته ټولو دوستانو ته سلامونه وایم. الله دې وکړي چې روغ او جوړ به یې او ښه وختونه در باندې تېر سوي. بعد له ډېر وخته یو ویډیو درته جوړوم، هغه هم په باره د قرآن شریف کې ستاسې څنګه کولی شئ چې قرآن شریف په خپلو موبایلونو کې ډاونلوډ کړئ د پښتو له ترجمې سره او له تفسیر سره. ستاسې په خپلو موبایلونو کې له تفسیر سره قرآن شریف وګورئ یا ترجمې سره چې اواز هم ولري. نو رابسئ پلی سټور ته. پلی سټور کې به دلته ورکئ قرآن ان پښتو. دا د لاندې راغی، دا به اوکې کئ. دغه بر چې کوم اول راځي دا به انسټال کئ د قرآن ان پښتو. ما سره خو تیار انسټال ده، دا به تاسې انسټال کئ. له دې ژینې هم تاسې خلاصولی سئ او کله سکرین ته راسئ، دا سکرین باندې دا ده، دا راغلی د سکرین باندې، دا به خلاص کئ. دا چې کله خلاص که د اول ژباړې سره راځي لکه ترجمې سره، دا مثلا خلاصوي د الف لام میم چې کوم ده، دا د پاس کوم چې ده بسم الله الرحمن الرحیم لیکل سوي د لاندې په پښتو باندې ترجمه لیکل سوي ده. بیرته دې نه شاته ځئ، دغه څنګ بټن دا ورسره وي د تفسیر سره ده، مثلا دا خلاصوئ. کله چې دا خلاص که دلته دا ګوره ټول په تفسیر سره راغلی ده. دې نه چې کله بیرته لاړ سئ شاته، دلته دا دعاوې ووایي، دې کې دا ټولې دعاوې دي. تلاوت چې کوم لیکل سوی ده دا چې ده په غږ سره تاسې اورېدلی سئ. دا زه خلاصوم، مثلا دا اولنی وایم، دا ګوره په اواز سره شروع کېږي. دا په غږ سره تاسې اورېدلی سئ. دا ګوره دلته چې ووایي بیرته سټاپ کېږي، په دې سره تېرېږي، مخکې ځي د څنګ سره. نو په دې طریقه تاسې کولی شئ چې قرآن شریف مکمل قرآن شریف تاسې په خپلو موبایلونو کې استعمال کړئ. دا ټول دا ده ښه په دعاو سره، تفسیر سره، ژباړې سره. نو دا د ثواب په خاطر باندې له خپلو دوستانو سره شیر کړئ چې ډېر دوستان مو ګټه ترې واخلي، او د دې تر څنګ زموږ د پښتو ژبې پاڼه هم لایک کړئ چې تر څو نور دوستان هم وکړي زموږ له پاڼې نه ګټه واخلي. زه د موږ پاڼه تاسې ته ښیم. رابسئ په فیسبوک کې ولیکئ پښتو ټکی ژبه، نو دا د موږ د پښتو پاڼه ده. تاسې کولی شئ چې موږ د پښتو پاڼه لایک کړئ. نو په الله م سپارم.